ویټامینز چې دي کنه دا زمونږ په باډي کې ډېر امپارټنټ رول پلی کوي، ډېر زیات اهم کردار ادا کوي. دا ویټامین زمونږ په دې وجود کې دننه نه تیاریږي، دا به موږ د بهر نه په خوراک کې اخلو. د ویټامین ای په باره کې موږ خبره کړې وه، نن موږ وایو ویټامین بي. ویټامین بي چې دی کنه د دې ډېر غټ کردار دی زمونږ په وجود کې. او ویټامین بي ته ویل کېږي ویټامین بي کمپلیکس. مطلب دا دی چې دا یو ویټامین بي نه دی، ویټامین B1، ویټامین B2، ویټامین B3، ویټامین B5، ویټامین B7، ویټامین B9، ویټامین B12، مختلف قسم ویټامینز په دې کې دننه بیا موجود دي. اوس زمونږ په وجود کې د دې ویټامین B1 خپل کار دی، دا خپل رول پلی کوي. د دې ویټامین B2 خپل کار دی، دا نور کارونه کوي. د دې ویټامین B3 خپل کار دی، د ویټامین B5 خپل کار دی. دغه شانته کې د دې هر یو ویټامین بي چې دی خپل فنکشن دی، هر یو خپل اهم امپارټنټ رول پلی کوي. نن به په یو باندې خبره کوو چې زمونږ په وجود کې د ویټامین B1 څه کار دی، د ویټامین B2 څه کار دی، د ویټامین B3 څه کار دی، او سو آن. داسې به پسې مخکې ځو. د ټولو نه اول راځو موږ ویټامین B1 ته. د ویټامین B1 زمونږ په وجود کې څه کار دی، دې له راځو. صحیح ده. نو د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده که نه، دا ویټامین B1 چې دی دا زمونږ په وجود کې انرژي پراډکشن کوي. اولنۍ خبره انرژي پراډکشن، صحیح ده، انرژي تیاروي. دویمه خبره دا ده چې هیلتي نرو، دا د نرو فنکشن زمونږ په وجود کې ډېر زیات ښکلی جوړوي. نرو فنکشن یعنې مطلب دا دی زمونږ په دې وجود کې دننه نروز دي. که د یو انسان نرو کمزوري په کار دا ده چې دا خپل ویټامین B1 باندې فوکس ورکړي، دا ویټامین B1 واخلي، نو دا په انرژي پراډکشن کې او په نرو فنکشن کې ډېر ښکلی کار کوي. د دې نه علاوه هیلتي هارټ یعنې مطلب دا دی چې د دې سره دا د انسان زړه چې دی د هارټ دا به ډېر زیات هیلتي. که چېرته په یو انسان کې د ویټامین B1 کمی راځي که نه، نو موږ ته به ډایرکټ په دې شیزونو کې مسلې راځي. نو دا د ویټامین B1 فنکشن شو. صحیح ده. راځو ویټامین B2 ته. ویټامین B2 هم زمونږ په وجود کې ډېر زیات امپارټنټ فنکشن، ډېر زیات امپارټنټ رول پلی کوي. نو کوم رول پلی کوي راځو هغه ته. څنګه چې موږ په دې ویټامین B1 کې خبره وکړه چې دا انرژي پراډکشن کوي، دغه شانته کې دا ویټامین B2 چې دی که نه دا هم زمونږ په وجود کې انرژي پراډکشن کوي. یو کار شو د دې ویټامین B2. دویم کار چې کوي که نه ویژن. تاسو ته ما په ویټامین A کې هم خبره کړې وه چې د ویژن د سترګو نظر چې تیزیږي که نه د ویټامین A کار دی، خو د دې سره سره د ویټامین B2 کار هم دا دی. کله چې انسان په ویټامین B2 باندې برابري، نو د ده د سترګو نظر به برابري. نو په ویژن کې هم خپل کردار ادا کوي. او د دې نه وروسته یو ډېر زیات اهم فنکشن چې دا ویټامین B2 ادا کوي که نه، نو هغه دی امیون سیستم. یعنې مطلب دا دی چې زمونږ په وجود کې کوم امیون سیستم دی، مدافعاتي نظام دی، دا ډېر زیات سټرانګ کوي. زمونږ په وجود کې به امیون سیستم ډېر زیات مضبوط. که چېرته ویټامین B2 زمونږ په وجود کې موجود و، نو دا قسم مسلې به بیا موږ ته نه راځي. اوس د دې نه وروسته موږ راځو ویټامین B3 ته. اوس د دې ویټامین B3 زمونږ په وجود کې کم فنکشن دي، دا کم کار کوي. نو دا چې کم کار کوي، په ویټامین B1 کې موږ ویل چې دا انرژي پراډکشن کوي، په ویټامین B2 کې موږ ویل چې دا انرژي پراډکشن کوي. دغه شانته کې ویټامین B3 چې دی که نه دا هم په انرژي پراډکشن کې خپل رول پلی کوي. یو کار شو. دویم هیلتي سکن یعنې مطلب دا دی چې کوم انسان کې ویټامین B3 برابري، د ده سکن چې دی پوستکی چمړه دا به ډېرې زیاته هیلتي، دا به ډېره مزېداري، دا به سپوره نه وي، دا به ښایسته نرمه هیلتي سکن به د دې موجود وي. صحیح ده. سافټ سکن به وي. او د دې نه وروسته یو ډېر زیات اهم فنکشن چې هغه ویټامین B3 فنکشن دی، هغه دی ریګولیشن آف کولیسټرول. یعنې مطلب دا دی چې زمونږ په وجود کې کولیسټرول لیول دی، دا د ویټامین B3 چې دی که نه دا یې بالکل ریګولیټ کوي، نه به کمي نه به سیوایي، بالکل نارمل به ساتي. دا کار د چا دی؟ دا د ویټامین B3 دی. د دې نه علاوه بیا وروسته موږ راځو ویټامین B5 ته. د ویټامین B5 څه فنکشن دی، دا څه کردار ادا کوي زموږ په وجود کې؟ نو د دې هم ډېر زیات اهم کردار دی. څه کردار دی؟ راځو اولنې انرژي پراډکشن. څنګه چې موږ بره وویل، صحیح ده، انرژي پراډکشن یو کار یې دا شو. دویم هارمونز ریګولیشن. زموږ په وجود کې هارمونز دي، کیمیکلز دي، د هغه ریګولیشن چې کېږي که نه هغه برابر ساتي، نو هغه څوک ساتي؟ دا د ویټامین B5 کار دی. او د دې نه علاوه دریم چې کوم فنکشن دی هغه هیلتي سکن. لکه څنګه چې موږ په ویټامین B3 کې ویلو چې دا هیلتي سکن ساتي، دغه شانته کې دا ویټامین B5 چې دی که نه دا هم هیلتي سکن ساتي. زموږ د سکن لپاره ډېر زیات اهم دی. د دې نه وروسته بیا زموږ سره ویټامین B6. د دې ویټامین B6 زموږ په دې وجود کې څه کار دی؟ نو ګوره، یو کار خو انرژي پراډکشن شو.
انرژي پروډکشن دا خو هر یو وټامین بي چې دی کنه دا د دې کار دی که په وټامین بي کې 1 دی 2 دی 3 دی 5 دی 7 دی 9 دی 12 دی که هر یو وټامین بي دی خو دا هر یو انرژي پروډکشن دا خو کوي نو د یو خو د دې کار د وټامین بي 6 چې دی انرژي پروډکشن شو دویم یې څه کار دی دویم کار چې دی هغه نرو فنکشن تاسو ته ما ویل زموږ په دې وجود کې نروز دي دا هغه کار دا زبردست چلی نو دا د نرو فنکشن لپاره ډیر اهم کردار ادا کوي نرو فنکشن دریم د دې څه کار دی دریم کار چې دی هغه سټرانګ امیونټي زموږ په وجود کې چې کوم امیون سیستم دی کنه نو دا څوک سټرانګ کوي دې ته دا طاقت څوک ورکوي دا ورته وټامین بي 6 ورته دا طاقت ورکوي دا د دې کار دی د دې نه وروسته راځو وټامین بي 7 ته د وټامین بي 7 کوم کردار دی زموږ په وجود کې نو د وټامین بي 7 اولنی کار چې دی کنه هغه د څنګه چې موږ د بره نه روان یو اولنی کار انرژي پروډکشن دی دا خو د دې ټولو کار دی دویم کار یې څه دی دویم کار یې نرو فنکشن دی دا د دې هم کار دی صحیح ده دا په دې کې هم خپل کردار ادا کوي دریم کار یې څه دی دریم کار ته راځو دریم کار چې دی هیلتي سکن لکه څنګه چې موږ بره روانو هیلتي سکن نو د دې وټامین بي 7 کار چې دی کنه د دې وټامین بي 7 دا هم هیلتي سکن دی زموږ چمړه چې ده کنه دا ډېره زیاته هیلتي ساتي سافټ سکن به زموږ موجود وي که چېرته موږ کې د وټامین بي کمی نه و راځو د دې نه وروسته وټامین بي 9 ته وټامین بي 9 ته موږ پالیک اسید هم شو ویلی او د پالیک اسید د نوم نه پته لګي چې دا په فیټل ډیولپمنټ کې ډېر ښکلی کردار ادا کوي ډیورینګ پریګنینسي چې کله ماشوم نو هغه دپاره پالیک اسید ډېر زیات لازمي دي نو وټامین بي 9 چې دي که نه دا پالیک اسید دي د دې کار سره فیټل ډیولپمنټ ډیورینګ پریګنینسي نو د دې یو کار چې دی که نه دا فیټل ډیولپمنټ دی فیټل ډیولپمنټ د پریګنینسي په دوران کې بل کار یې څه دی بل کار څنګه چې موږ بره ویلو خو په دې کې مې شو انرژي پروډکشن د دې کار هم انرژي پروډکشن دی صحیح ده انرژي تیارول دریم کار یې څه دی دریم کار چې دی نو هغه آر بي سیز پروډکشن دی ریډ بلډ سیل تیاروي آر بي سیز پروډکشن دا د دې وټامین بي 9 کار دی صحیح ده د دې نه وروسته دا ډېر زیات اهم کارونه دي د دې نه وروسته راځو وټامین بي 12 ته کوم ته کوبالمین ویل کېږي اوس د دې وټامین بي 12 د دې کوبالمین زموږ په وجود کې څه کردار د ټولو نه اول خو راشه انرژي پروډکشن ته دا خو د دې ټولو کار دی دویم کار یې څه دی دویم کار چې دی که نه هغه د نرو فنکشن لپاره دی نرو فنکشن کوبالمین دي که نه نو د نرو فنکشن لپاره دا ډېر ښکلی کار کوي د هیلتي نروز لپاره دا ډېر ښکلی کار کوي دریم کار یې څه شو دریم کار چې دی که نه نو دا هم آر بي سیز پروډکشن دی ریډ بلډ سیلز نو د دې ټولو خبرو نه وروسته څومره اهم کارونه زموږ په وجود کې دا وټامین بي کوي د دې ټولو نه پته لګي چې زموږ په وجود کې دا وټامین بي انتهایي ډېر زیات اهم دي ډېر زیات اهم دي انتهایي ډېر زیات اهم دي وټامین بي او تاسو ته ما وویل وټامین بي کمپلیکس دي دا ټول خپل کارونه کوي او ډېر زیات یقینا ډېر زیات اهم کار کوي اوس که چېرته زموږ په دې وجود کې د وټامین بي کمی راشي زموږ باډۍ کې وټامین بي کم شي بیا به کوم قسم مسلې موږ ته راځي نو د ګوره څومره اهم کار کوي ښکاره خبر د مسلې به راځي که نه که چېرته کم شي خو یو څو غټې مسلې درته زه ویم که چېرته زموږ په وجود کې د وټامین بي ډیفیشنسي راشي که نه نو د ټولو نه اول دا انسان چې دی که نه دته به پیټیک ډېر زیات کېږي پیټیک تاسو پېژنئ پیټیک دې ته ویلی کېږي چې انسان ستړی کېږي ډېر زیات انسان به ډېر زر ستړی کېږي کمزوري په انسان کې راشي څنګه چې پیټیک رالی داسې به ورسره ویکنیس ملګری شي ویکنیس کمزوري وجود به کمزوری شي ټیک شو درېیمه به کومه مسله راځي هیر لاس ویښته به د انسان ډېر زیات وي تاسو به کتلي که نه ویښته چا کې چې د وټامنز کمی راشي سپیشلی د وټامین بي نو د دې انسان ویښته به پرېوځي ویښته به ډېر زیات لویږي نو د وټامین بي کمی چې کله راشي نو هیر لاس کېدلی شي صحیح ده د انسان ویښته به پرېوځي دا بله مسله شوله موډ چینج یعنی مطلب د انسان ته انزایټي ډپریشن قسم مسلې راتلی شي دغه ته موږ ویلی شو چې موډ چینج موډ به ډېر زر چینج کېږي ډپریشن انزایټي دا قسم مسلې به د انسان ته راځي بل نمنس پېژنئ نمنس دې ته ویلی کېږي چې د انسان کمزوری شي که نه کله وایي خپه مې اوده شوې ده کله وایي لاس مې اوده شوی وجود یو ځای بل ځای دا ځای مې اوده دی وایي خپه مې اوده ده مه مې خوځوه دې ته ویلی کېږي نمنس دا د کمزورۍ د وجې نرو ویکنیس راشي کمزوري راشي نو مقصد دا دی چې دا وټامین بي زموږ په وجود کې ډېر زیات اهم کردار ادا کوي اوس راځو دې له چې دا دومره اهم دي نو دا به موږ پیدا کوو چېرته دا وټامین بي په کومو خوراکونو کې موجود دي چې موږ یې والو چېرته موږ ته کمی رانشي نو د ټولو نه اول د دې یو غټ سورس چې دی که نه هغه دی میټ
غوښه چې انسان خوري په دې کې وټامین بي شته دی. صحیح ده. د دې نه علاوه چکن، فش، ماهي په دې کې وټامین بي ملایږي، په فش په ماهي کې. د دې نه علاوه د غنمو روټۍ بیټ برډ چې کوم دي که نه د غنمو روټۍ په دې کې وټامین بي ډېره زیاته ملایږي. نټس پېژنئ؟ غوزان، په غوزانو کې وټامین بي شته دی. المنډز بادام، په بادامو کې شته دی. ملک شوده، په شودو کې شته دی. چیز دغه شانته کې شوده، ماسته، پنیر وغیره دا قسم شیزونه چې دي که نه په دې کې وټامین بي ملاویږي. نو تاسو ته ما وویل د دې وټامین بي زموږ په وجود کې ډېر زیات غټ کردار دی. دا ډېر اهم رول پلی کوي. پکار دا دی چې انسان وټامین بي خامخا واخلي، په خپل خوراک باندې فوکس وکړي چې ماله کم داسې خوراک پکار دی چې هغه کې بیلنس ډایټ موجود وي، په هغه کې منرلز موجود دي، په هغه کې وټامنز موجود دي، په هغه کې کیلشیم موجود دي، په هغه کې کاربوهایډریټ موجود دي، په هغه کې پروټین موجود دي. نو د بیلنس ډایټ که تاسو غواړئ چې یو صحتمند ژوند تېر کړئ که نه، نو د بیلنس ډایټ ډېر زیات کوشش وکړئ.